امام راتاو شي کم ټیم کې براتاویږي د جمهور کې او څنګه حدیثونو کې دا خبره ثابته ده بشمار حدیثونو کې چې صحابه کرام صحیح بخاری صحیح مسلم او د کتب سته او نور چې حدیثونو کتابونه ډک دي خبرې نه چې رسول صلی الله علیه وسلم بمونځ کو اقبل علینا بوجهه د مخبه مونږ ته راوړو سلام چې کله امام وګرځي دغه تکبیر او استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام عائشه ناوی چې رسول الله بدیس ته ورسېږي بیا به مخ وګرځاو دغه زی پر ذکر او به مخ راوګرځي او مخ چې راوګرځي نو خفه به نه کینی د مقتدیانو نه خفه څنګه کینی دسی کوګونته کې نه شي دی ګوټه دا به کې نشي خمخ برواړې دوی ته او د مخ درولو حکمت سره ته شریعت په هر کار کې حکمت اولنې که بهر نه څوک راشي نو چې پته ورته ولګي چې مونږ شی دویم که د چا څه مسله وي نو چې بیا د امام نه تپوس کی چې موږ ته منځ کې دې خبر راغلی یا دې څه مسله راغلې ده تاسو دې باره کې څه وایئ دا حکمتونه چې خفه کېږي هغوی مولوي صاحب چې خفه دی پرې چې خفه نه شي نه دا طریقې نشته چې معمولي غونته کې کوک شه نه ښه مخ به راړی دی خلکو ته دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وه والله